سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست یو. نن سهشنبه د 1405 هجري لمریز کال د وري 4 چې د 2026 زیږدیز کال د مارچ له 24 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت له بند څخه د امریکایي تبع آزادېدل. اسلامي امارت د ډینیس کویل په نوم یو امریکایي تبع آزاد کړ. هیواد کې په نري رنځ د زرګونه کسانو اخته کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان په نري رنځ اخته کیږي. او بریټانیا له افغانستان سره د 3 میلیون پاوند له مرستې خبر ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت د ډینیس کویل په نوم یو امریکایي تبع آزاد کړ. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلامي امارت د کوچني اختر په مناسبت د ډینیس کویل په نوم یو امریکایي تبع چې د افغانستان له نافذه قوانینو څخه د سرغړونې له امله نیول شوی و آزاد کړ. بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې د یادبندي کورنۍ د اختر په مناسبت او د اسلامي امارت د مشرتابه له مقام څخه د شفقت او عفو د غوښتنې پر بنسټ د هغه د آزادولو غوښتنه کړې وه چې د سترې محکمې د مقام له لوري د نوموړي پخوانی حبس کافي وبلل شو او نن په کابل کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه به په راتلونکي کې د تفاهم او رغنده خبرو اترو له لارې پاتې ستونزو ته د حل لار ومومي. د غرض اسلامي امارت له متحده عرب اماراتو څخه په دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو او همکارۍ له امله مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان په نري رنځ اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د نري رنځ نړیوالې ورځې په پار ویلي چې د نري رنځ ناروغي لا هم په افغانستان کې یو جدي روغتیایي ګواښ بلل کیږي چې هر کال زرګونه کسان پرې اخته کیږي او ګڼ شمېر پیښې لا هم نه دي تشخیص شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده ترڅو د دې ناروغۍ د ژر تشخیص زمینه پراخه شي، د درملنې خدماتو ته لاسرسی ښه شي او ډاډ ترلاسه شي چې هیڅوک له پامه ونه غورځول شي. یاد سازمان ټینګار کړی چې د نري رنځ له منځه وړل یوازې یو هدف نه بلکې یو عملي او ترلاسه کیدونکی امکان دی که چیرې اړوندې ادارې او ټولنه په ګډه کار وکړي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر ایډوین سنیزا سلوادور ویلي چې د نري رنځ پر وړاندې مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت دی او دوامداره هڅو ته اړتیا لري. بریټانیا له افغانستان سره د 3 میلیون پاوند له مرستې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي ویلي چې بریټانیا به افغانستان ته د اضافي مرستو په توګه 3 میلیون پاونډه چې 250 میلیونه افغانۍ کېږي ځانګړي کړي څو اړین غذایي توکي برابر او له هغو خلکو سره مرسته وشي چې د طبیعي پیښو او نورو ناڅاپي بحرانونو له امله اغیزمن شوي دي. د نوموړي په وینا د یاد نوي مالي ملاتړ سره په روان مالي کال کې افغانستان ته د بریټانیا د ورخیزه مرسته 150 میلیونه پاونډه چې 14.18 میلیارډه افغانۍ کېږي رسیږي. لینزي زیاته کړې یادې مرستې به په ځانګړي توګه هغو زیانمنو او اړمنو کسانو ته ورسول شي چې د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. د روږدو درملنې برید کې 2 کسانو نن د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړه. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل ویلي چې د روږدو درملنې برید کې 2 کسانو نن د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړه. نوموړي زیاته کړې څو ورځې وړاندې د معتادینو پر روغتون د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د شوي برید له کبله په ټپیانو شویو ناروغانو کې چې روغتیایي وضعیت یې نازک و 2 تنه ټپیان نور هم شهیدان شول. د روانې میاشتې په 14مه پاکستاني پوځي رژیم د روږدو درملنې په روغتون برید وکړ چې 400 کسان پکې شهیدان او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. او وروستی خبر همدا چې افغانستان کې 10 نړیوال او 2 کورني هوایي شرکتونه د هیواد نړیوالو هوایي ډګرونو ته الوتنې ترسره کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یاد وزارت د پرله پسې هڅو په پایله کې د مهال 10 نړیوال او 2 کورني هوایي شرکتونه د هیواد نړیوالو هوایي ډګرونو ته منظمې الوتنې ترسره کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یا د الوتنې د افغانستان د هوایي اتصال پراختیا له سیمې او نړۍ سره د اړیکو پیاوړتیا په برخه کې ګټور ګام کړی دی. د یاد وزارت په وینا په ټول هیواد کې 15 نړیوال او 22 محلي هوایي ډګرونه فعال دي چې په یادو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او سوداګریزو توکو لیږد رالېږد لپاره منظم خدمتونه وړاندې کیږي.
کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس ته پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله په امان.